بسم الله الرحمن الرحیم. د ژبو او ادبیاتو پوهنځي درنو محصلینو او ګرانو مینوالو، د پښتو ژبې د ګرامر اړوند د دریم درس ته مو هرکلی کوم. زموږ د ننني درس موخې دي: د درس تر پای وروسته به زده کوونکي وکولی سي چې ناخپلواک یعنې مقید مورفیمونه په سمه توګه تعریف او وپېژني. د ناخپلواکو مورفیمونو ډولونه لکه سرینې، پسینې، وندونه، عادات او نور سره وپېژني. د سرینو او پسینو ترمنځ توپیر تشریح کړی سي. مختاړي او وروستاړي په بیلګو کې وکاروي او تحلیل یې کړي. د عاداتو ډولونه یعنې ارتباطي، تشبیهي، عطف، اضافت او نور په جملو کې تشخیص کړي. دغه راز عادات لکه چې، او، د، له، په، پر، تر، څخه یا نه او سره په معیاري ډول وکاروي. د جملو په جوړښت کې د ناخپلواکو مورفیمونه ونډه تحلیل کړای سي. د مورفیم عمومي پیژندنه: مورفیم د ژبې تر ټولو کوچنی لفظي واحد دی. لغوي یا ګرامري معنا لري. په دوو برخو ویشل کېږي: خپلواک او ناخپلواک مورفیمونه. ناخپلواک مورفیمونه د جملې مرستیال توکي دي. خپلواک توکي نه دي. جلا پوښتنو ته ځواب نشي ورکولی. د شي نومونه نه کوي. یوازې ګرامري معنا لري. د جملې د توکو ترمنځ اړیکه ټینګوي. پورته چې په موخو کې مونږ کوم سربلونه او ستربلونه، مختاړي، وروستاړي، عادات یاد کړل، دا د ژبې ناخپلواک مورفیمونه دي او دوی د په ژبه کې د کلمو او جملو ترمنځ اړیکې رامنځته کوي چې وروسته به یې مثالونه راسي. د ناخپلواکو مورفیمونو دنده: د جملې د اصلي توکو ترمنځ ارتباط یا اړیکه رامنځته کوي. د ترکیبونو او جملو تړون رامنځته کوي، لکه عطف عادات دي، ربط عادات دي، سرینې دي، پسینې دي. چې عطف ته تړویي کې، ربط عاداتو ته اړیک ویي کې، سرینو ته سربلونه او پسینو ته په پښتو ژبه کې ستربلونه ویل کېږي. تړلي یا مقید مورفیمونه هغه برخې چې په خپلواک ډول نه کاریږي، یوازې له نورو مورفیمونو سره معنا پیدا کولی سي. لکه بیلګې دي: کتابونه. کتابونه له دوه مورفیمونو جوړه شوې کلمه ده. چې کتاب یو خپلواک مورفیم ده چې پر روانو درسونو کې به بحث پې وکړو. او ونسیده دا ناخپلواک مورفیم ده او د موږ د دې درس موضوع ده. دا له کتاب سره تړل کېږي او له یو کتاب نه ډېر کتابونه جوړوي یا یې جمع کوي. خو که چیرې دغه ونه برخه په یوازې ځان وکارول سي نو کومه معنا نه ورکوي. دغه ډول په پښتو ژبه کې د ګار لکه بزګر کلمه کې، تون د کتابتون په کلمه کې، تیا د روغتیا په کلمه کې، دا ټول هغه ناخپلواک مورفیمونه دي چې په خپلواکو کلمو پورې یا مورفیمونو پورې نښلي او یوه نوې معنا رامنځته کوي. سرینې یا پرپوزیشنز. سرینې یا سربلونه له کلمې څخه مخکې راځي، جلا لیکل کېږي، د معنا بدلون نه رامنځته کوي. لکه له ښوونځي څخه راغلم. په دې جمله کې له سرینه یا سربل ده. په کور کې یم. په دې جمله کې سربل ده. پر میز کتاب پروت دی. په دې جمله کې پر سربل دی. تر ما مخکې ولاړ. په دې جمله کې تر سربل دی. پسینې یا پوسټ پوزیشنز له نوم څخه وروسته راځي، حالت او څرنګوالی ښیي. لکه په ټولګي کې ناست یم. په دې جمله کې استربل یا پسینه ده. له ملګرو سره ولاړم. په دې جمله کې سره پسینه یا استربل ده. تر ښوونځي پورې ځم. په دې جمله کې پورې استربل یا پسینه ده. له کابل څخه راغلم. په دې جمله کې څخه استربل یا هم پسینه ده. د سرینو او پسینو بیلګې: زه په ټولګي کې یم. په دې جمله کې په د کې لپاره سربل ده او کې د په لپاره استربل ده. په زیار بری ترلاسه کېږي. په دې جمله کې یوازې په سربل راغلی. په چا پورې نه خاندم. په دې جمله کې په د پورې لپاره او پورې د په لپاره استربل ده. په بیا د پورې لپاره سربل ده. د خبرو لپاره وخت نه لرم. په دې جمله کې د لپاره سربل ده او لپاره د دال لپاره استربل ده. تر ښوونځي پورې ځم. په دې جمله کې تر د پورې لپاره سربل ده او پورې د تر لپاره استربل ده. تاړي یا وندونه تړلي مورفیمونه دي. له آزادو مورفیمونو سره یو ځای معنا ورکوي او په دوه برخو ویشل کېږي چې یوې مختاړي دي او بل هم وروستاړي دي. مختاړي د کلمې له مخه راځي، د معنا بدلون رامنځته کوي. لکه نه جمع پو چې کله دواړه سره یو ځای سي له دې نه یوه نوې معنا رامنځته کېږي چې هغه د ناپوه چې د پوهې ضد کلمه ده جوړیږي. بې جمع وس، بې وس یا بې وسه
وس یوه کلمه ده چې د توان او ځواک په معنا ده، خو کله چې دلته د بې مختاړی ورسره یو ځای سي کلمه معکوسه کیږي یا متضاده معنا ورکوي. رستاړي له کلمې وروسته راځي، معنا ته بدلون ورکوي، لکه لیک جمعوال، لیکوال. پوهه جمع توند چې دواړه سره یو ځای سي یوه نوې معنا رامنځته کیږي چې د لوړو زده کړو په یو ځای باندې دلالت کوي. پوهه جمع ځای، پوهنځی چې دا په پوهنتون کې یوه بیله څانګه یا برخه ده. عادات یا پارټیکلز نه ګردانېدونکي مورفیمونه دي او مهم ډولونه لري، لکه ارتباطي عادات جملې سره نښلوي، لکه بیلګې دي ځکه چې، که څه هم، خو، همدارنګه. په بیلګه کې جملې ته وګورئ، زه راغلم چې تا بللی وم. زه راغلم یوه جمله ده، بشپړه جمله ده، خپله معنا لري، او ورپسې جمله چې ده تا بللی وم، دا دواړه جملې له یو بل سره نښلوي، علل او معلول څرګندوي. تشبیهي عادات دي د ورتهوالي لپاره کاریږي، یعنی یو شی له بل شي سره ورته ګڼي یا یې هغه یو شانوالی چې د دواړو ترمنځ ستا هغه څرګندوي. بیلګې دي لکه غوندې، په څیر، په شان. په جمله کې بیلګې ته وګورئ، هغه د زمري غوندې زړور دی. په دې جمله کې غوندې د تشبیهي عاداتو له ډلې څخه دی. د عطف عادات کلمې او جملې سره نښلوي. بیلګو ته یې وګورئ، او یا که. جمله کې بیلګه ده، زه او ته یو ځای ځو. په دې جمله کې د او کلمه دوه ضمیرونه سره نښلولي دي. د اضافت عادات ملکیت او اړیکه ښیي. ملکیت څخه موخه شتمني ده، یو څه چې د چا وي هغه څرګندوي. په پښتو ژبه کې موږ د دریم شخص لپاره یوازې یو ملکي یا د اضافت توری لرو چې هغه د توری ده. بیلګو ته وګورئ، د احمد کتاب، د ښوونځي خبرې، د زده کوونکي قلم. اوس راځو د عاداتو سمې کارونې ته. د چې سمه کارونه، چې ارتباطي عادت دی، جملې سره نښلوي. د بیلګې په توګه راځه چې یو ځای کینو. راځه خپله یو بشپړه معنا لري، یو ځای کینو بله جمله ده چې د دواړو ترمنځ راغلی، دواړه یې سره وصل کړي دي. زه راغلم چې تا بللی وم، دا یې بله بیلګه ده. د او سمه کارونه او د عطف عادت دی. د بیلګې په توګه مور او پلار راغلل، دوه کلمې سره نښلولي یا دوه نومونه. زه او ته ملګري یو. د دال عادت سمه کارونه یوازې د اضافت لپاره کاریږي. د بیلګې په توګه د زمري غاښونه، د ملالۍ کور. که چیرې موږ په پښتو ژبه کې دال د سربل په ځای وکاروو نو دا یې ناسمه کارونه ده، ځکه چې دال له ځینو استربلونو سره د موږ په پښتو املا کې کارول کیږي او دا یې ډیره ستره تېروتنه ده. په داسې حال کې چې دال په پښتو ژبه کې یوازې د اضافت عادت دی. لکه ناسمې کارونې ته وګورئ، د زلمي سره زم یا د زلمي څخه راغلم. دا جمله غلطه ده، خو سمه کارونه یې بیا په دې ډول ده چې د احمد قلم، د زلمي کور، د زلمي په لاس او دغه ډول نورې بیلګې. د دغه عادت د سربل په توګه کارونه د سره او څخه یا نه استربلونو سره کېږي چې دا یې ناسمه کارونه ده. که چېرته موږ د استربلونو لپاره سربل کاروو نو هغه د له سربل دی. لکه په دې بیلګه کې له زلمي سره راغلم، له کور څخه راغلم. د له سمه کارونه، له سرینه ده، مخکې راځي، له کلمو، نومونو، ضمیرونو څخه مخکې راځي. بیلګې: له کوره راغلم، له ښوونځي څخه راغلم. د په سمه کارونه ظرفي او اهلي سرینه ده. د بیلګې په توګه په کور کې یم، کور ظرف سو، او یم یا زه یا هغه څوک چې خبرې کوي هغه مظروف سو. په لاس کار کوم، لاس آله سوه یا وسیله سوه. نو ګورو چې په دوه حالاتو کې د کارونې وړ ده، چې یو د ظرفیت په حالت کې یا لوښن حالت کې، او بل هم په الی حالت کې د کارونې وړ ده. د پر سمه کارونه له باندې استربل سره یو ځای راځي او د فوقیت یا له پاسوالي نښه ده. بیلګې وګورئ: پر بام باندې ولاړ یم. بام سو او څوک چې پرې ولاړ ده هغه له پاسه سو، نو دا فوقیت سو یا پاسوالی سو. پر میز کتاب ایښی دی، میز بام ده او کتاب یې له پاسه پرې ایښی، نو کتاب چې کله له پاسه سو دا فوقیت یا پاسوالی سو. د تر سمه کارونه پرتلیز او ارتباطي عادت دی. بیلګو ته وګورئ: تر تا ښه یم. ګورئ پرتله وسوه د دوه تنو ترمنځ. تر کوره پورې ولاړم، فاصله وښودل سوه. واټن هغه یې موږ تاسو ته څرګند کړ.
او د تر لپاره معیاري یا کره او بشپړ مستربل چې د هغه د پورې کلمه یا مورفیم دی. د څخه یا نه سمه کارونه. څخه معیاري په سینه ده د ل لپاره. بیلګې وګورئ، له کابل څخه راغلم، له هغه نه مې واخیست. د سره سمه کارونه. سره د ل لپاره په سینه یا مستربل دی او له کلمې څخه وروسته راځي. بیلګو ته وګورئ، له تا سره ځم، له ملګرو سره خبرې کوم. که چیرې همدغه مستربل تکرار سی یا پرله پسې دوه ځله راسي نو ټینګار کوي یا ټینګار نښه ده، لکه له ستړیا سره سره کار کوم. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې که کومه پوښتنه لرئ له موږ سره یې په تبصرو کې شریکه کړئ. انشاءالله تاسو ته به د پښتو ژبې د ګرامر په بنسټ کره او دقیق ځوابونه درکول کېږي. الله مو روغ لره، خوشحال اوسئ.